زه خو د شیخ صاحب شاګرد یم او شیخ صاحب سره نږدې نه پاتې تقریبا ما ورسره 7 کاله تېر کړل. بیا ورسره زما ورور شیر عالم تقریبا دا 10-12 کاله ګڼ پولیس والا شیر عالم ستا ورور دی؟ زما ورور دی او شیخ صاحب سره زخمي شوی دی. خو بعضې ملګري وایي چې موږ د ادارو نه مطالبه کوو چې شیخ صاحب قاتل ونیول شي. یاد ساتئ دې ویډیو په واسطه وایم چې یاره 1000 کاله کې به د پاکستان ارادې د شیخ صاحب قاتل ونیسي. مثال دا دی یو کس غلا وکړه، غل افسر دی یا دکاندار دی یا مشر دی او دی د غلا وکړه او چغې جوړ کړه چې غلا وشوه، نو غلا خو ده په خپله کړې ده. دغې ملګري خو غلا په خپله کړې ده. ما غل کوي، تا غل کوي، د هغې غل کوي، طالبان غل کوي. پاکستان کې چاته هم امن نشته دی. شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه شهید شو، دا قاتل پیدا نشو. که یو کس مخامخ کړی دی زم دا دروغ دی. هغه سړی حکومت ته مطلوب وینه و بس مړی که سمیع الحق شیخ صاحب شهید شو، ما ته دی و چې دا قاتل ملو شوی دی. بېنظیره د پی 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 چیرمن او د پارټۍ مشره وه، د هغې قاتل پیدا شو؟ نه پیدا شوی. دا خو موږ په ګاډو کې ګرځو، په لاره باندې ګرځو، موږ ته خلک بم کیدي، ډز را باندې کې موږ مړ کي. موږ مړ کي. جنرال ضیا د پاکستان صدر تیر شوی دی، د آرمي مشر تیر شوی دی، هغه جس کې شهید شو. چا تپوس وکړو؟ هغه هم د هغې شو طالب راغی؟ نه. د پاکستان ریاست د خپل ځان دپاره تکړه دی، د عوامو دپاره، د مولیانو دپاره، د مدارسو دپاره، د جوماتونو دپاره نه دی تکړه. په رب باور وکړه دا خلک د خپل ځان دپاره لګیا دي. دا څومره ادارې چې دي، څومره ادارې د خپل ترقۍ دپاره، د خپلو نمبرو جوړولو دپاره چې موږ د شیخ صاحب قاتل پیدا کوو. دا یاد ساتئ، په دې ویډیو ویم که چا ووایي چې د شیخ صاحب قاتل پیدا شو، دا ګیر رانه یې په موټو باسئ، خرایه ما چې غول دې خوړلي، دروغ دې ویلو.